هغه دښمنان چې نن پخوی طالبانو ته ویلي چې دا د پاکستان ایجنټان دي او دا د پاکستان لاسپوڅي دي او موږ چې کله ویلي چې دوی به د پاکستان سره جنګیږي دوی عقل و منطق کار نه کو چې طالب او د پاکستان سره جنګېدل نو موږ به ویلي چې دا جنګ به کیږي. تاسو که لاړ شئ د 2015 کال یو ورځ مخکې چې یعنې د 40 کال ختمېده زمونږ نه چې پوښتنه شوې ده په مرکه کې چې 2015 کال به څنګه نو زما ځواب دا و چې دا به د پاکستان او د افغانستان د جګړې کالي. دا ما په جنوري 2015 په شپه باندې یا د یو ورځ مخکې دا خبره ما کړې ده او دا په ریکارډ کې ده. نو هغه څوک چې د دې خاورې دښمنان دي د پنجاب سره ولاړ دي او هغه څنګه چې امریکایانو حمله کړې وه او امریکایانو ته ویلې چې بم واچو بیا به دوی الله اکبر ویلې خپله خو ډېر بې غیرت او بې ناموسه دي که نه خپل عزت و ناموس یې په امریکایانو خرڅ کړ شپه ورځ به په شرابو کې غرق و. اوس پاکستان ته وایي چې بمبارد وکړه خپله پکې همت نشته غیرت نشته دی. پاکستان ته وایي چې راشه بمبارد وکړه. د ده په مقابل کې راځي چې خپل د ګران هیوادوالو چې د هر سیمې د هر دغې دي د دی پیغامونه درته ولولم دا زموږ تاسو د زړه دی ځکه چې موږ همیش ویلي چې افغانستان خلک د پردیو او د تجاوزګرو په مقابل کې متحد دي. نو نظر محمد سخي ورور وایي چې زه یو ازبک یم ځان مې د وطن نه قربان وسی پاکستان څه خبیث دی هیڅ هم نشي کولی انشاءالله زه حاضر یم چې خپل د وطن لپاره ځان قربان کم. همدارنګې زیب ضعیف 8803 وی چې پاکستان پس له اوربنده چې په خپله یې غوښتنه کړې وه بېرته جګړه شروع کړه تر څو افغانان ستړي او د اصلحې ذخایر ورختم کړي او بیا ځمکه لاندې کړي. دا خبره ما مخکې وکړله چې دا لوبه دې شروع کړې ده جګړه شروع کوي بېرته بیا مصالحه کوي اوربند کوي بیا بېرته حمله شروع کوي. خو یو ټکي باندې تاسو مطمئنه اوسئ چې افغانستان سره د اصلحې د ذخیرو کمښت نشته دی. انشاءالله د بابت نه مطمئنه اوسئ د ځمکني جګړې لپاره کافي اسلحه افغانستان لري. زه به د ستاسو د اطمینان لپاره به یو ریفرنس درکم چې کوم ګودامونه د پنجشیر او پروان و کاپیسا نه اسلامي امارت ترلاسه کړل هر ګودام پیسه کې ویل کېده چې دا د 10 کالو جګړې لپاره کافي دی. هر ګودام یې 4 ګودام یې نیولي نو د ده لپاره تاسو ته زه دا اطمینان در کوم چې د اصلحې کمی نشته دی او انشاءالله افغانستان به د تاسې او د نور اصلحو لپاره باید کوشش وشي روسیې نه چین نه هند نه چې د هغې نه غټه درنه اسلحه ترلاسه شي تر څو زموږ میزایلونه اسلام آباد ته انشاءالله ورسیږي او دا به ډېر ژر دا زه تاسو وایم. بل ورور په نامه د محمود مراد زیهي خې الف خې لیکلي دي چې زه 4 کلن یم او د سند عرب کندوز ولایت اوسیدونکی یم او زما د ملا هیبت الله نه غوښتنه ده چې د اعلان د جهاد دی وکړي. زه به اولین افغان یم چې خپل د وطن په لاره کې د قربانۍ لپاره په دې لاره کې جهاد ته لاړ شم او دا دغه یې کړی دی چې دا به ځان ته افتخار ګڼم. یعنی محمود مراد زیهي د کندوز ولایت نه 4 کالو باندې دی حاضر دی چې جهاد ته لاړ شي او وطن په لاره کې قربان شي. صدف افغان S8B د امیر خان متقي تلل هندوستان ته آیا دا به د پاکستان په مقابل کې د دیوبند نه د فتوا اخیستلو امکانات زیات کړي او بیا یې لیکلي چې ژوندی دې وي زما وطن افغانستان خپل د ګران وطن افغانستان نه قربان شم. دا الفاظ یې دغه کړي دي. بالکل که چیرته د افغانستان سره دې جګړه اوږدیږي او د فتوا ته ضرورت کیږي نو دیوبند بالکل کولی شي چې د افغانستان په دغې کې دلته د فتوا د جهاد ورکړي هم په مسلمانان د هند باندې غږ وکړي او هم مسلمانان د افغانستان او دنیا باندې غږ وکړي. د ده شي امکانات کاملا موجود دي. زامن افتخاري 3 قاف لیکي که جنگ ډیر اوږد شي او لوی شي د افغانستان سرنوشت به څه کیږي. دا جنگ د افغانستان په ګټه دی په تاوان نه دی انشاءالله. دا کې پاکستان به وهل کیږي تضعیفه کیږي لوی افغانستان به جوړیږي په دې مطمئنه اوسئ. دا جنگ د افغانستان په ضرر او په تاوان نه دی. نور یو ټکی دا مې اضافه کوم چې بیا دوستان هغه وخت کې وایي چې تا ویلو چې جګړه زه دا تاسو وایم چې ممکنه د پاکستان راننوځي ستانه خوست
ننګرهار او کونړ هم ونیسي خو په دې باندې مه دغه کېږي چې دا دام دی دا د خدای را نه باسي او دا د خدای راولي چې دا بیا د وتلو لاره نور پیدا کوي نه دا به دلته ختمیږي بیا به پاکستان ختمیږي او لوی افغانستان به جوړیږي دا شی په یاد ولرئ نوري 1604 لیکي چې زه د چاریکار د پروان ولایت اوسیدونکی یم رحماني چې دا ویلي چې پاکستان دی په افغانستان برید وکړي دا یو کمونیست او کافر بې ادبه غل انسان دی موږ د خپل ګران وطن افغانستان د لوی افغانستان نه دفاع کوو او پاکستان موږ ته نسوار هم نه دی موږ حاضر یو چې خپل وطن لپاره ځان قربان کړو دا د کندوز د ولایت پیغام او دا د پروان د ولایت پیغام دی دا د هغه خلکو ته دا پیغامونه زه لولم چې هغوی بې غیرتان په خپله خو افغانستان ته راتللی نه چې پاکستان پنجابي ته وایي چې ته په پښتون باندې حمله وکړه دا دی غیرت دی خپله خو هوا تې روانه ده د پاکستان ته پنجابي ته غږ کوي چې ته په افغانستان حمله وکړه الله ته به توبې وباسو چې دی آخر پنجابیانو لمن ته داسې محتاج شول عبید الله عثماني 204 لیکي فکر کوي چې ایران به د دې جګړې ګټونکی وي که بایلونکی وي زه فکر کوم چې امریکا او اسرائیل کوشش کوي چې دننه نظام تضعیف کړي ورانه وکړي مقابلې ته مخامخ نه راځي ځکه چې په هغې کې دوی پوهېږي د ایران کافي اسلحه ترلاسه کړې ده ذخایر قوي دي دی نشي کولی ایران وهي دی د ایران وهل دننه نه کوي نو که چېرته دننه نه دی قوي عمل وکړه نو ایران به تضعیفه کړي خراب به کړي اما که دننه جګړه ایران مخنیوی وکړه د بیرون نه جګړه اسرائیل او امریکا نشي ګټلی بیا ایران ګټونکی دی او په هغه صورت کې سیمه کې یو لوی قدرت جوړېدونکی دی او اسرائیل به بیا د منځه ځي جان افغان 1306 وایي لکه څنګه چې امریکا د پاکستان سره ولاړه ده آیا روس به افغانستان سره ودرېږي د افغانستان او پاکستان په جنګ کې امریکا تاسو ته ښکاري چې د پاکستان سره ولاړه ده امریکا د پاکستان سره ولاړه نه ده هغه صرف پاکستان تشویقوي چې جنګ ته دننه کړي چې په جنګ کې خرابې کړي د پاکستان سره ولاړه نه ده پاکستان ته هغه رنګ چې اسرائیل سره ولاړه ده او اسلحه ورکوي پیسه او دا ورکوي دا رنګ د پاکستان سره نه کوي ځکه دلته د پاکستان وهل او د اتم له منځه وړل دي د ده لپاره په هر قیمت چې پاکستان تضعیفوي نو امریکا د پاکستان سره ولاړه نه ده او چې کله پاکستان وهل کېږي د امریکې پلان دا دی چې بلوچستان او پښتونستان نه یو مملکت جوړ کړي په ګوادر کې او په وزیرستان شمالي او جنوبي کې خپل اډه جوړه کړي نو هغه چې خپل اډو په فکر کې د پاکستان په فکر کې نه دی او روسیه د مثال تاسو د پاکستان امریکای سره ورکړی نو زه د لپاره هغه مثال درست نه دی نو زه دا نشم ویلی چې روسیه به فعلا دا خبره کړې چې افغانستان او پاکستان زما دواړه دوستان دي او په دواړو غږ کومه چې ورباندې وکړي چې وروستو کومه لوبه کوي په دې باندې لا واضح بحث نشو کولی عبدالله مخلص 1333 وایي که د افغانستان او پاکستان جنگ دوام وکړي افغانستان ته څه کول پکار دي افغانستان ته دا کول پکار دي چې د پاکستان دننه په علما او مدارسو باندې غږ وکړي یو لوی قوت هلته د دی پروت دی او د اواز هلته کار کوي فتوا پې ورکړي د جهاد په مقابل کې ټي ټي پي او ای بي ال ای او پښتو غورځنګ دا تقویه کړي په مقابل کې او خپله چې کومې سیمې نیسي بیرته دې نه ورکوي لکه دا ځلي کم از کم 40 پوستې ورته وسوځولې 15 پوستې په دې په لاس کې وي کله چې هغې ورباندې لاړ نو که دې پوستې بیرته ورکړلې نو په دې اساس زما نظر دا چې پوستې دې بیرته نه ورکوي هغه د سوق الجیشي نقطې د خپلې وساتي کوم ساحې چې نیسي هغې نه دې نه وځي او پرېږدي چې دی نړۍ ته لاړ شي او د خبرو لاره را وڅېړي او دلته تاسو باید داخلي جنګ ورته تقویه کوي قوي کوي چې پاکستان نور هم تضعیف شي داود باراک ورور وایي ښه به نه وي چې افغانستان د خپل هیواد ساتلو لپاره د چین سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي او هوایي اډې ورکړي وروره دا دواړه خبرې ستا د وخت او زمان او د شرایطو سره سمې نه دي افغانان د اډو ورکولو مخالف دي لکه څنګه چې د باګرام اډه د امریکا ته نه ورکوي نو هېڅ اډه چینایانو ته هم نه ورکوي او چینایان په دې سیمه کې تاسو نه اډه غواړي نه دې باندې باید پوه اوسئ بله خبره دا ده چې چین سره امنیتي تړون دومره زیاته ګټه نه کوي ځکه چې چین هغه امنیتي تړون چې ستا د دفاع لپاره خپل قوا دلته راولي هغه در سره نه تړي چین دا کار نه کوي چین اقتصادي لاره مخکې نیولې اقتصادي جنګ کوي او په هغې لار نه مخکې نو دې لپاره
هغې سره امنیتي دفاعي تړون نه کیږي. امنیتي تړون کیدای شي، امنیتي دفاعي تړون نشي کیدلی. زلمی خان دونوي لیکي چې د افغانستان هند دوستي به ممکنه توګه هند به د افغان سره د پاکستان په مقابل کې د درنو اسلحو کومک وکړی شي یا نه، دا جرأت به وکړي. بالکل هندوستان تاسو سره مرسته کوي که تاسو ترې نه وغواړئ، او هندوستان د پاکستان په مقابل کې دا جرأت لري او دا جرأت کوي. که د 1961 جنگ ته 71 جنگ د بنگلاديش ته لاړ شي، د بنگلاديش تر شا باندې هندوستان ولاړو او د 1,000 پاکستاني فوجیان ونیول او د هغې پتلونونه یې ویستل او امضاګانې یې ترېنه واخیستلې او تسلیم یې کړل، هغې شاته هندوستان و. نو خبره دا ده چې هندوستان بالکل اسلحه هم درته درکوي او د نریندر مودي خو تر ده حده وویلې چې زما ټول پوځ چې دی، چې د هغې پوځ 1 میلیون نه زیات دی، دا ټول د ستاسو خدمت کې دی، چې تاسو که وغواړئ موږ ستاسو خدمت کې. خو هغې ته معلومه ده چې افغانان پردي پوځ نه غواړي، او موږ بیا دا کولی شو چې هغې ته ووایو چې تاسو د لاهور نه په پاکستان راشئ او موږ به د پښتونستان او بلوچستان خوا نه راځو، بیا پاکستان ځان نشي ټینګولی. نو په دې اساس دا خبره په قاطعیت سره کولی شم چې هندوستان نه که تاسو مرسته وغواړئ، هندوستان تاسو سره مرسته کوي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.